دویم د دغه خلکو په ذریعه باندې دوی دا کول غوښتل چې د خلکو د دې تعلیمي ادارو چې کوم انفراسټرکچر دی او دې ریسورسز دي چې دا خبره د خلکو په خوله راشي چې دا ترېنه واخلي، ځکه چې زړې څومره یونیورسټۍ دي هغې سره ډېر لوی انفراسټرکچر دی، په دې ځمکو باندې په دې جایدادونو باندې د دې خلکو نظر دی، که هغه ملیټري ده که هغه سیول دی که هغه هر څوک دی. نو د پی ټي آی دغه پروجیکټ د لاندې 10 کاله چې دې صوبې سره څه وشو چې کله پی ډي ایم راغی او دا دومره ګراني چې کم حالات نن دي د غریب سړي په کور کې غوښه او نور څیزونه خو پرېږده د سبزۍ او د دالونو پیسې نشته، دا خلکو دا برداشت کول چې یاره کېدی شي کم از کم د یونیورسټۍ طرفه ته دا خبره کوو چې یاره کم از کم مونږ به د دې یونیورسټو دا ماحول ښه شي نو زمونږ د ملازمینو حالات به ښه شي او زموږ په سټوډنټس باندې به لږ بوج کم شي، ځکه چې حکومت به که د پی ډي ایم دی نو دا جمهوري خلک دي، دا به سرکاري تعلیمي ادارو ته فنډز ریلیز کړي، دلته به د تحقیق ماحول جوړ شي، دلته به د کنټریکټ کلچر او د ډیلی ویجز کلچر او د وزټینګ والا کلچر ختم شي. خو د بده مرغه چې کم خلک نن ناست دي 4 هفته ده زما ګورنر صاحب دا جرأت نه کوي چې هغه وایس چانسلر او د پیوټا صدر راوغواړي دواړه واوري او تپوس ته وکړي چې دا مسله څه ده او بیا په انصاف باندې فیصله وکړي. زما وزیر اعلی اعظم خان صاحب 4 هفته ده د دې صوبې د دې پېښور اوسېدونکی دی، هغې له 400 کم او پېښور عزت زیات ورکړی، د 400 په کور کې کم وي او د خوشحال باغ په کور کې زیات وي، هغه 4 هفته ده چیف سیکرټري پاتې د دې صوبې د دې یونیورسټۍ دې ماحول ته ګوري. آیا دا 4-5 کسان د کابینې د پیوټا د کلاس 4 شپږ کسان د کلاس 3 شپږ کسان د سینیټیشن په 3-5 کسان دا یوازې دوی لګیا دي که دا ټوله یونیورسټي بنده نه، ټول طلبه تنظیمونه په احتجاج دي، ایون د جماعت اسلامي واړه دا نه وایي چې دا وایس چانسلر اهل دی یا دا ادریس ټیک کار کوي، هغوی دا وایي چې زما کلاسز دی ریزیوم شي. د دې مطلب دا دی چې نااهله وایس چانسلر لرې کوي، قابل سړی راولئ چې زما تعلیمي ماحول بحال شي. نو نن مونږ ټولو له یو خبره ځان ته ذهن کې وساتئ، پرامن احتجاج چې وي نان وایلنټ سټرګل چې وي هغه ډېر سلو پروسس وي. دا ډېر اسانه خبره ده چې اوس زما صدر ماته وایي چې راځئ په دې یونیورسټي روډ باندې ورځو، 2-4 کسان به د چا کور به روان شي، په ایمبولینس کې به د چا الله دې نه کړي څه غم وشي، څه نور څه واقعه به پېښه شي، لاټي چارج به وشي، تشدد به وشي او په هغې باندې به کېدی شي زموږ مسله صحت طرف ته لاړه شي. خو بیا ما کې او په یو عام بدماش کې فرق څه پاتې شو؟ بدماشان هم داسې کوي چې کور کې لوی شي د بار روزي شوکه وکړي. بیا مونږ چې کله ټي وي کې به ما کار کولو نو مونږ به د ډېر مشرانو سره ناسته پاسه کېده، د هغې نه به ډېره مونږ زده کړه کوله. زمونږ یو رایټر و پروفیسر افضل رضا صاحب الله دې وبخي دا کوړي و، هغه به وي ټولو نه کمزوره رایټر هغه دی، ټولو نه بیکاره رایټر هغه دی په سکرپټ لیکلو کې د ډرامې چې هغه د عوام دلچسپي اخیستو دپاره د مرګ د غم د جړا د فریاد څخه راواخلي. ته یو ماحول جوړ کړه په ډرامه کې، یو جنازه دې روانه کړې ده، خلک ورته جاړي، د هر سړي ورسره سترګو کې اوښکې راځي، په هغې باندې سمپتیز اخیستل آسان کار دی، دا د ټول نه اسانه حربه ده. نو تشدد، افراتفري، روډ بندول دا ډېره اسانه لار ده، خو د دې بیا وروستو اثرات ډېر خراب وي. د دې اثرات بیا دا وي چې داسې قسمه نااهله کسان چې په دې پروجیکټ په دې یونیورسټیو مسلط شوي دي چې دلته دا ټول بیکاره خلک دي او دا د لارې خلک نه دي، دا د خبرې خلک نه دي، د ده هغه خبرې ته تقویت ملاویږي. نو مونږ به هم په دې طریقه پرامن احتجاج
خاموش احتجاج په خپل ځای ناسته مستحکم ناسته او که ضرورت پیښ شي نو بیا د دې ځای نه دا پنډال د وایس چانسلر او د رجسټرار مخې ته کاریډور ته بوتلل که د هغې ضرورت پیښ شي د روجماتي نه بعد د وایس چانسلر کور ته د پلار کور نه دی دا د پېښور یونیورسټۍ د سټوډنټانو او د ملازمینو په تنخوا جوړ کور دی دا پنډال موږ د هغې لان ته وړی شو دا موږ د رجسټرار کور ته وړی شو دا موږ د یوري د اسنزیا کور ته وړی شو دا زموږ حق دی که نن په برطانیه کې د نواز شریف کور مخې ته د تحریک انصاف زلمی او جنکۍ احتجاج کولی شي نو زه په دې پېښور پوهنتون کې دننه د وایس چانسلر کور مخې ته ولې نشم کولی نو دا زما حق دی چې جمهوري طریقه به اختیاروم دا زما ضرورت دی چې زه به پرامن پاتې کېږم اوس یو خبره چې بار بار کېږي چې استادان دا هم د دې ادریس یو خبره ده چې وایي دی حرامخوره دي نو زه د ده نه تپوس کوم چې حرامخوري به نوره څه چې ته د حکومت نه 12 لکه لمسم پیکیج اخلي او په 6 کناله کور په پېښور پوهنتون کې تفریح اوسېږي ستا د بجلی بل نشته تا د ګیس بل نشته ستا د ښځې بچو دپاره جدا جدا ګاډي دي تا لور آوټ اف میرټ په یو پروفیسرې باندې برتي کا په خیبر میډیکل کالج کې د دې نه موږ نه یو خبر آیا دا حقیقتونه نه دي چې تا څه طریقې سره په کم لین دین باندې چاله چیرمني ورکا چاله ډایرکټري ورکا چاله څه ورکا چاله یو ګاډی ورکا تا د دې یونیورسټو وسایل چې په کم انداز د خپل ذات لپاره استعمال کړي دي تا د جنا کالج پرنسپل په دې نه ده لګولې چې ستا خورزیلې داخله ورکړي تا د باړهګلې 6 کناله کور دې دپاره نه دی ساتلی چې فوجیان او سویلین او ستا د لیبارټرۍ خلک راځي او په نتیاګلې کې فری اوسېږي ستا په لاهور کور کې اوس هم د یونیورسټۍ ګاډی نه دی ولاړ سره د ډرایوره ستا د لاهور په کور کې ستا د ښځې خدمت دپاره زما کوکان نه دي ناست دا په روژه کې ته حلاله خورې 20 ورځو نه یونیورسټي بند ده ستا د زما د دې یو کلاس 4 د 20,000 تنخوا ته حساب کړه چې دا حلاله ده او حرامه ده ته لږ د دې خپلو 10 لکه روپیو حساب وښایه دا په کوم ځای حلاله ده ته لږ تا سره په دې ترخ کې ناست یورید صاحب نه تپوس وکړه چې ته خو پروفیسر یې ستا کار خو په سمسټر کې 12 کریډټاره کلاسونه اخیستل دي دی خو شپه ورځ ستا په ترخ کې ناست دي دی کلاس کم ټایم کې اخلي ته لږ زما د دې زاهد انور صاحب نه تپوس وکړه چې ډین صاحب ته پروفیسر یې ته د یو کم 500 کمیټو د مشر کړې ته ولې انکار نه کوې چې دا نور ډینان شته دي ورکړه دا کمیټې دا ګوره هسې زمونږ هغه خبرو ته ماړوئ چې بیا ستا یو اکټیویټي ته په کم ټایم سرکاري ګاډی وباسي په کم ټایم باندې ته چېرته ځې ستا کور ته څوک راځي ته په کم طریقه ستا خدمات دي ستا ورونو په کم ځای کې جهادونو کې حصې اخیستې دي ستا څنګه د خپلې کمپنۍ نه جعلي رپورټونه ورکړي دي خولې مو مه پرانیزئ بیا چې کم کسان په سیول کې دي او که په ملیټري کې دي او ستا په ملاتړ ولاړ دي دا ټول یو به بربنډو که زما د 1950 یونیورسټي د پاکستان د جوړولو نه بعد چې ډومبۍ یونیورسټي په پاکستان کې جوړه شوې هغه پېښور پوهنتون دی ته د پاکستان د تعلیم د ډومبۍ نښه دا داسې پورته ودرې او ستا په ملاتړ باندې یو 2 جرنیلاني یو 2 سیاستداناني یو 6 شرپسنده استادان طالب علمان یا سیاستدانانی نو زه به بیا هر ګام هغه اوچتوم چې د دې یونیورسټۍ تحفظ وکړم